بسم الله الرحمن الرحیم. سو هلو گایز، نن زما دی ویډیو کې به زه تاسو ته د فیسبوک پیجز نه ارنینګ کولو طریقه ښیم. مطلب چې څنګه به مونږ یو فیسبوک پیج جوړ کړو، که زوړ وي که نوی وي، اینو مونږ ارنینګ کولی شو. بیا بعد کې مطلب چې بعد ټایم تیریږي، هغې کې به مونږ ته نور آپشنز راځي، نو هغې نه مونږ ارنینګ کولی شو. خو چې سټارټ کې مونږ وایو چې مونږ سټارټ هم کړو او ډایرکټ ارنینګ سټارټ کړو، نو د هغې ډېر سمپل میتھډ دی. زما زاړه ویډیوز کې ما بلاګینګ طریقه ښودلې ده چې بلاګ څنګه جوړیږي. نو ویب سایټ که تاسو سره نه هم وي، تاسو پوسټونه خو په فیسبوک هسې هم کوئ، نو زه به تاسو هغه بلاګ وګورئ، بلاګ طریقې زده کړئ، بلاګ کې پوسټونه کوئ، هغه پوسټونه د فیسبوک په پیج باندې تاسو امپلیمنټ کوئ. مطلب تاسو هغه پوسټونه بیا په فیسبوک پیج باندې راځي او هغې باندې به اشتهارات لګي چې کوم ته مونږ ایډز وایو، او هغه ایډز نه بیا مونږ ته ریوینیو جنریټ کیږي، پیسې به جنریټ کیږي، ډالرز به جنریټ کیږي، هغه بیا مونږ خپل ځان ته پے آوټ کوو. نو د هغې خو مطلب هغې سم کرایټیریا ده، هغې طریقه زه تاسو ته ښایم په دې ویډیو کې. ویډیو فل وګورئ چې په هر یو سټیپ پوه شئ، هر یو سټیپ تاسو دپاره ډېر زیات مفید به وي. اور دا زه تاسو ته پهله ښیم چې په موبایل باندې کیږي او که نه. مطلب دې کې ما ټرای خو نه کړې که په موبایل باندې، خو زه لیپټاپ باندې لګیا یم، کمپیوټر نه تاسو خو ایزیلی کولی شئ، ایزیلی دا سیسټم اویلیبل کولی شئ ځان ته. نو که په چینل باندې نوي یئ پښتو ټیکنیکل استاز، نو پلیز سبسکرایب کړئ. مزید داسې ویډیوز دپاره تاسو ته ډېرې مفید پرېوځي. راځئ چې پې ورځو. پهله خو فیسبوک کولو کوئ. زه پهله د هغې فیسبوک ټرای وهم، د موبایل کم فیسبوک مونږ ته موډ راځي چې اینه کېږي که نه. نو زه په پیجز باندې کلیک کوم. پیجز کې ما ته څه راځي؟ پیجز کې ما سره یو دا پیج دی، یو دا پیج دی. زه هسې ټرای کوم، دې باندې څونه لایکس دي، خو بیا هسې ټرای کوم صرف چیکینګ دپاره چې کېږي او که نه. دا څه وایي کنټینیو. خاصی فوټوز دا یار دا ماته بکواس سیسټم ښکاري د دی. صحیح دا فیسبوک شو موډې دې کې مونږ لاړ شو دې ځای نه، دې ځای کې پیجز باندې کلیک کوو. دا تاسو په نیو پیجز باندې هم کولی شئ. دې ته مونږ وایو انسټنټ آرټیکلز. انسټنټ آرټیکل مطلب چې کوم آرټیکلز مونږ په ویب سایټ پوسټ کوو، هغه مونږ د فیسبوک والا خپل ځان ته څنګه راکاږي، مطلب خپل ځان ته به کیچ کوي او دلته نه به په فیسبوک فیډ باندې شو کوي ستاسو په پیج باندې، او اینه بیا تاسو ارنینګ کولی شئ. نن سبا ټول ارنینګ چې کوم دی یار هسې دا ټایم ویسټ کوي. د موبایل دپاره به زه طریقې زده کړم که پکې پوسیبل طریقه وي، خو بیسټ طریقه دا ده چې تاسو فیسبوک پیج په کمپیوټر باندې سټارټ کړئ او هغې نه تاسو ارنینګ هغه سټارټ کړئ. زه دې نه اوس په دې پیج باندې کلیک کوم، ډیلی اردو خبر. دې نه بیا ګوره چې تاسو څنګه پیج باندې کلیک کړئ، نیو پیج او دلته تاسو نیو پیج باندې چې کوم دی تاسو به بیا دې ځای کې وګورئ کریټر سټوډیو. کریټر سټوډیو باندې کلیک کړئ. چې کریټر سټوډیو باندې تاسو کلیک کړئ، نو د دې مطلب د دې فیسبوک یو سټوډیو کولو شي تاسو ته. هغې کې تاسو ته هر قسمه آپشن ملاویږي، هر قسمه چې هغې کې تاسو خپل مونټایزیشن چې کوم د پیسو سیسټم دی، کم پبلش شوي څنګه یوټیوب سیسټم دی، هغه نن سبا په فیسبوک کې راغلی او دا ډېر بیسټ طریقه راغلی ده په هغې کې. لوډینګ کوي، نیټ سلو دی چې پته نشته ولې. د بلاګینګ طریقه ما تاسو ته ښودلې ده، بلاګز به جوړ کړئ داسې او بیا پوسټونه تاسو هم کوئ. که هغې طریقه نه درځئ کمنټ کې ما ته ووایئ، کمنټ کې به زه تاسو ته بیا یو ځلې هغه مینشن کوم. هغه ویډیو لاندې ویډیوز کې به پرته وي بلاګینګ ویډیو په پښتو کې. دا پښتو کې به تاسو ایزیلی پوه شئ، انډرسټینډ به کوئ، او هغه کې به تاسو ته مزید طریقې ښیم. کریټر سټوډیو زموږ کولو شو. ګورئ کنټینټ لایبرري کې مونږ ته انسټنټ آرټیکل ملاویږي، خو زه دا نه وم. زه ډایرکټ په مونټایزیشن باندې کلیک کوم، دې دپاره چې ما ته وښایي که ما کم پیج باندې ما ته مونټایزیشن اویلیبل شوی دی یا نه دی اویلیبل شوی. دا یلو کلر ډاټس چې کوم دي، د دې مطلب دا دی چې دې پیجونو کې لا ما ته کار پاتې دی، دې کې زه مونټایزیشن نشم آن کولی. خو زه دا ټي ډي نیوز چې کوم دی، زما تازه دم نیوز والی یو ویب سایټ دی، هغې دپاره ما پیج جوړ کړی و. هغې کې ما ته انسټنټ آرټیکل، دا انسټنټ آرټیکل چې کوم دی تاسو ته په نیو پیج باندې هم کیدی شي، ولې چې تاسو ورسره بلاګ کنیکټ کړئ تاسو ته به ډایرکټ اویلیبل شي. دا وګوره بلو ټیک ما ته راغلی دی انسټنټ آرټیکل. انسټنټ آرټیکل په سیټ اپ باندې به زه کلیک کړم. سیټ اپ کې به څه کولي، سیټ اپ کې به کمپلیټډ شوی ده،
دې باندې بډومنې چې کوم دی ګورئ انسټیټ اف دې کې اګری ټرم اینډ کنډیشن دې کې تاسو یو پیج غونتی تاسو ته ووایي چې تاسو په دې ټرم کنډیشن باندې لاګو کوئ او که نه تاسو ما کمپلیټ کړی ما دا کړی دی تاسو به ورته دې ځای کې راشئ اخرته او دلته به تاسو ټیک نشانی یا اګری ټو ټرمز په دې اګری باندې به کلیک کوئ اګری شو اینه پس ته به تاسو دې ته راشئ دې یو لاین ته بیګن به ووښئ کلایم ډومین کمپلیټډ ولې دی زما د بلاګ چې کوم زما دا بلاګ دی د دې دا ډومین دی دا لینک چې کوم وي کنټرول سی ما کو دې ځای نه او زه لاړم کریټر سټوډیو ته کلایم ډومین ما کمپلیټډ کړی دی تاسو په مخ کې هغه ګورئ کلایم ډومین باندې چې کلیک کوئ نو هغې کې به تاسو ته راشي دا کوډ په دې کوډ به تاسو کلیک کوئ دا به کنټرول سی کوي تاسو دې ځای نه بلاګ ته به لاړ شئ بلاګ کې به تیم ته لاړ شئ اور تیم کې به مونږ دا کسټمایز سره یو ایرو نشان دی ډاون سایډ ته دا به وښي ایډیټ ایچ ټي ایم ایل به وښئ دا کوډ ما یو ځل کاپي کړی ستاسو دپاره زه بیا کاپي کوم دغه دی ما ته فیسبوک پیج دا ما کاپي کړی دلته دا لاین دا بیا زه کنټرول وي کوم دلته بیا کاپي شو دا تاسو ته بیا شو کېږي دا لاین دا سیو به کوم زه چې دا سیو شي اینه پس ته به بیا څه کېږي اینه پس ته به زه لاړ شم دې ځای ته زما ویب سایټ چې کوم دی بلاګ او کنټرول سی کوم د دې دا لینک کریټر سټوډیو ته به لاړ شم کلایم ډومین ما کړی دی ستاسو دپاره کلایم ډومین دلته نه به دې باندې ټیک کړم کلایم به شي مطلب هغه ځای نه به زما ډیټا فیک شي دلته زما ډیټا به راواخلي دی د فیسبوک والے به زما ډیټا راوړي زما د ویب سایټ سایډ نه دا شو کلایم ډومین صحیح شو دلته ما کنفرم کو چې کنفرم کو دې کې ما د کنفیګر آرټیکل سټایل په دې به کلیک کوئ ایډ سټایل نه دی بس ډیفالټ دی ډیفالټ باندې به کنفرم کوئ سوري ایډ سټایل دا څه چل دی export no duplicate create पर duplicate में click हाँ cancel sorry cancel से don't create पर default में click को और confirm में को डालने की add style please make sure to add logo the default style if you plan हाँ देखिए लोगो एड कोली लोगो माने वजह लार्चम चूज अ लोगो माने वजह क्लिक कम ما سره لوګو شته د تازه دم نیوز هغه لوګو تاسو ته کوم ځای نه میلاو شي لوګو چې کوم ده تاسو چې کوم خپل ویب سایټ لپاره لوګو ډیزاین کولو چل نه درځي اب هم درته زه وښیم خو اوس دپاره زه صرف خپل لوګو رالم چې کوم ما ځان دپاره لوګو جوړه کړې ده پهله نه هغه لوګو به زه اوس دې کې شو کړم مطلب څه شو زما ویب سایټ ټولز ویب سایټ کې دا دی زما نیو بینر دی دا زما اولډ بینرز دي ویب سایټ نیوز دغه دی نیو بینر دا به زه کاپي کړم دلته به زه راشم بار به ډیسکټاپ په داسې پیسټ کړم دې نه بعد به زه لاړ شم کریټر سټوډیو ته چوز ا لوګو چوز لوګو زه به ډیسکټاپ ته لاړ شم ډیسکټاپ نه پسته نیو بینر image not supported why must be a transparent png okay ها لوګو نشته ما سره تقریبا اوس د پاره دې لپاره به زه دې ځای ته لاړ شم ما سره یو ټرانسپیرنټ پکچر دی ورک فرام هوم په دې وګه سایز ټو سمال صحیح شو دې کې به صرف تاسو لوګو ایډ کړئ لوګو نه پس ته به دا کنفرم شي اوس دا زما صرف تاسو ټایم ویسټ کېږي لوګو طریقه به زه درته وښیم لوګو به څنګه ایډ کوئ دا چې سیف شي سیف نه بعد به زه کنفرم کړم دا به ټیک راشي ما ټیک کړی و یو ځل دا اوس ما بیا کولو دي پهله ټیک و دا خو دا به بیا زه تاسو ته بیا زه دې نه پس ته وښیم چې دا به څنګه مطلب ستاسو ته لوګو ډیزاین به وښیم لوګو به کم سایز کې جوړوي څونه سایز کې دلته به چې پیسټ کېږي ښه ایزیلی اینه پس ته به مونږ ایډ کو پروډکشن آرټیکل دا پکې مین پوینټ دی چې دا اګري شو ستاسو هر کار به اګري شي ایډ به ووښئ
ایډ نه پس ته به ګورئ دا اے پی آئی سیسټم چې کوم دی دا په کوډینګ طریقه باندې دا مارک اپ سیسټم دی دا په کوډینګ طریقه باندې صرف دا ود آر اس اس فیډ چې کوم دی دغه دا داسې یو سیسټم دی مطلب چې دی کې به تاسو صرف کوډینګ تاسو به صرف دلته راشي خپل ویب سایټ ته رائټ کلیک به ووهئ رائټ کلیک به ویو پیج سورس باندې کنټرول یو باندې هم کیږي او په رائټ کلیک نه پس دې باندې هم کیږي سورس ته به راشي دلته به کنټرول اف تاسو ووهئ کنټرول اف کې به تاسو دلته سرچ کوئ آر اس اس فیډ به موږ ته دې ځای نه میلاو شي دا به تاسو دې ځای نه خامخا رالی ځکه چې دا لینک ګورئ سوري ګورئ که نه دا به دې ډاټس نه صرف دغه ایریا به کنټرول سی کوي بیا به دلته تاسو ګورئ صرف چیکینګ دپاره چې یو دا کار کوي او که نه کوي چیکینګ دپاره به چیک کوي دا ستاسو XML هر څه راغله ستاسو د ویب سایټ پوسټ هر څه به دلته راشي کریټ سټوډیو کې موږ دلته RSS کې هم دغه چې کوم دې ځای نه موږ کاپي کو او کریټ سټوډیو ته راشو موږ RSS فیډ کې به پیسټ کو امپورټ آل آرټیکل ایز ا ډرافټ سیو به کو چې دا موږ سیف کو دې نه پس ته به څه شي دلته به زموږ ګورئ دې کې اووې موږ ته داسې نه بیا تاسو وایي چې پوسټ ورانغلل سیف به کو دې کې موږ د ایوری آور کې دا به یو ګنټه نیمه پس دلته موږ چې ریفریش کو دې نه پس ته ګنټه نیمه پس ته به راشو دلته به هر څه شوي مطلب پوسټونه به راغلي ای کې بیا موږ سلیکټ کوو چې کم پوسټونه موږ کول مطلب په فیسبوک باندې شایع کول غواړو هغه موږ راولو کنفرم باندې به کلیک کوئ نه پس ته به تاسو دا که پرېږدئ سیم د دې غوندې سیم کرایټیریا ده خو دا پرېږدئ دا آپشنل دی دې څه هغه نشته بیا سیټ اپ مونیټایزیشن دی کمپلیټ دی دا زما سیټ اپ مونیټایزیشن کې به تاسو ټرم کنډیشن دا به سکرول کوئ سکرول نه پس ته به تاسو ایګري کوئ ایګري شو زما نه پس ته سیسټم پې آوټ تاسو سره چې کم کارډ مطلب بینک کارډ چې کم لیګلی پاکستان کې کم کنټري کې تاسو یې هغه ځای والا بینک کارډ نو د هغې والا ایډیشن به ورکې صرف کوئ تاسو په پیج به کلیک کوئ یوز ایگزسټینګ کریټ ا نیو پې آوټ سیسټم نیو باندې چې کلیک کوئ نیکسټ به لاړ شئ هغې به تاسو دا ټول سیسټم راشي تاسو ته به صرف به دې کې تاسو نه دا کارډ والا ډیټا غواړي ستاسو نوم به غواړي هر څه به غواړي هغه پکې تاسو ایډ کوئ که تاسو کارډ نشئ جوړولی نوي یئ فریلانسران یئ نیو یئ نو زه به تاسو ته دې کې آنلاین طریقه وښیم UBL بینک نه به ایزیلی تاسو هغه جوړولی شئ ځان دپاره اکاونټ نو دغه ټوله کرایټیریا وه دې کې به زه تاسو ته دې نه بعد به زه تاسو ته دې کې ښیم چې مونږ به څنګه په فیسبوک چې ویډیوز وي د هغې نه به مونږ څنګه ارنینګ کولی شو د هغې طریقه داسې به مزید زه تاسو ته نورې طریقې د فیسبوک ارنینګ باره کې ښیم د یوټیوب ارنینګ باره کې به ښیم تاسو له به نیو ټپ در کوم د یوټیوب چې څنګه به واچ ټایم تاسو پوره کوئ او څنګه به ایزي طریقې سره په ګنټه کې به تاسو ټول واچ ټایم 4000 ګنټه واچ ټایم به پوره کوئ ای ټوله طریقه به تاسو ته ښیم اف تاسو انټرسټډ یئ ما ته په کمنټ کې ووایئ که ویډیو مو خوښه شوه ملګرو سره شیر کړئ لایک کړئ او فالو کړئ زما دا پیج سبسکرایب کړئ مزید داسې ویډیوز لپاره بیل آیکون دباو کړئ چې مزید تاسو ته داسې ویډیوز راځي چې تاسو مطلب انټرټین کوي د داسې شیزونو نه چې تاسو مخکې لایف کې په کار راځي پښتو ټیکنیکل استاز باندې به کلیک کوئ تاسو او دې نه پس تاسو ته پیج راشي پیج پښتو ټیکنیکل استاز او دا سبسکرایب کړئ تاسو دې کې مزید دلته بلاګینګ ویډیو د بلاګینګ تاسو دا ویډیو چې څنګه موږ بلاګ جوړو په اسانه طریقه او بلاګ طریقه به تاسو دې ځای نه زده کړئ نه پس به تاسو په فیسبوک باندې ایزیلی ارنینګ کولی شئ دې کې مزید هم ویډیو شته او دا زما اردو چینل دی په دې باندې که څه ویډیو پکاري دې ځای نه تاسو اخیستی شئ سو که په چینل نه وي سبسکرایب کړئ او بیل آیکن ورسره یې دباو کړئ الله پامان